یو ځل په یو ملک کې فسادات او جنگ جګړې شروع وي چې دغه فسادات او جنگ جګړو په وجه به د زنانو عزتونه لوټ کېدل، بدکارۍ به ورسره خلکو کولې، زناګانې به ورسره خلکو کولې. خو دا عمل به صرف د شپې کېدو، د ورځې به هېڅ نه و. دغه زمانه کې یو جینۍ ده چې هغه د شپې د خپل ملک نه راوتښتېده، منډه وهي د شپې یو مسجد ورته مخې ته راشي. دغه مسجد ته چې څنګه ور داخله شي پناه اخیستلو دپاره، نو دغه مسجد کې یو طالب علم ناست وي، شمع ځان ته بله کړې وي او کتاب پړاوهي. طالب علم چې کله صحیح که چې دا خو جینۍ دلته راننوته، طالب علم دې جینۍ ته وویلې چې ته د الله تعالی د رضا لپاره د مسجد نه بهر ته وځه. وایي زه دلته یوازې ما طالب علم یم، هسې نه چې شیطان دوکه رانه کړي. دغه جینۍ ورته وویلې که زه دې مسجد نه بهر ته ووتم نو بار فسادات شروع دي، زما به عزت لوټ شي، عزت به مې تار شي، خلک به را سره زناګانې وکړي، په زور را سره خلک زناګانې کوي. وایي ما دې مسجد کې پناه اخیستې ده، دې کې زه پناه اخیستل غواړم. طالب علم ورته ووایي پناه وایي بل ځای کې واخله، خو د الله د رضا لپاره د مسجد نه بهر ته وځه. هغه جینۍ ورته وایي نه زه دې ځای نه هرګز نه وځم، زه به شپه دلته تېروم، په هر قانون به دلته دا شپه تېروم. طالب علم پوه شي چې جینۍ سخته ده، دلته به دا شپه خامخا تېروي. نو ده ورته وویلې ټیک شوه د شپې اجازت درله درکوم، خو لیکن په 2 شرایطو سره. وایي څه 2 شرایط؟ وایي یو شرط دا چې ته به د مسجد یو ګوټ کې ناست دی او زه به د مسجد بل ګوټ کې یم، ستا به ما سره کار نه زما به تا سره کار نه وي. دویم شرط دا چې څنګه سحر رڼا ولګي، سحر چې څنګه شروع شي ته به د مسجد نه ډایرکټ بهر ته وځې. جینۍ ورته ووایي چې 2 شرایط مې قبول دي. وایي ټیک ده اجازت والا ورکړي. طالب علم یو سیټ ته کښېني، جینۍ د مسجد بل ګوټ ته لاړه شي. دې خوا طالب علم کتاب پړاول شروع کړي. د جینۍ لږ وخت پس د جینۍ هسې د طالب علم ته نظر وکړي چې دې څه کوي. نو څه ګوري دا جینۍ چې طالب علم چې څنګه کتاب پړاوی، شمع بله کړې ده، نو لږ ساعت پس دا خپله ګوته یې راویسته، د هغه شمع د اور د پاسه یې داسې هغه ګوته کېښوه چې داسې یو منټ یې څنګه ونیوه چې څنګه هغه ګوته یې وسوځېده، نو زر یې داسې په خوله کې ورکړه او داسې اوشله کوله او بس بیا کتاب پړاول شروع کړل. چې څنګه جینۍ ورته ګوري چې دا ګوته یې ولې وسوځوله. لږ ساعت چې څنګه تیر شو، لږ ساعت پس بیا هغه ګوته راواغېسته او د شمع د اور د پاسه یې دغه ګوته کېښوه او بیا چې څنګه وسوځېده په خوله کې داسې ورکړه او داسې وکړپولو لاسه او بیا کتاب پړاول شروع کړل. جینۍ نه خوب وتښتي او د ده په تماشه شي چې دې دا ګوته ولې سوځوي، هر 2 منټ پس، هر 3 منټ پس، 4 منټ پس دې دا خپله ګوته ولې په دې شمع باندې سوځوي. ټوله شپه خوب ونه کړي دا جینۍ، د دې طالب علم تماشه کوي چې دې دا ګوته ولې سوځوي. دې خوا طالب علم ټوله شپه دا ګوته سوځوي، په لاس به په خوله کې ورکولو، لاس به داسې بیا شلپولو. نو دا جینۍ د دې په تماشه وه چې څنګه سحر رڼا ولګي. طالب علم دې جینۍ ته وایي رڼا ولګېده، سحر شروع شو، اوس وایي د مسجد نه بهر ته لاړه شه. جینۍ ورته وایي ځمه خو ځمه، خو لیکن ما وایي بېګا ټوله شپه خوب نه دی کړی، ما ستا تماشه کړې ده، چې ته د خپله ګوته د خپلې خولې کې ولې بیا ورکړې چې کله یې وسوځې، په دې شمع باندې وسوځې او بیا د خپلې خولې کې ورکړې دا او بیا داسې لاس ورړپې. وایي دا څه وجه ده؟ طالب علم ورته ووایي په دې کې زما خپل راز دی. وایي ته په دې کې څه کوې؟ خپل کار کوئ، دې مسجد نه بهر ته لاړه شه، خپله وعده دې پوره کړه. وایي قسم مې دې په الله تعالی وي چې ترې پورې نه ځم چې تر کومې پورې دې راته حل نه وي ویلي. طالب علم پوه شي چې دا خامخا وایي ما نه خبره ویستل غواړي. طالب علم ورته ووایي کله چې ما تاله وي د شپې اجازت درکو چې شپه دې دلته تېره کړه، ته وایي چې څنګه یو سیټ ته لاړې او زه دې سیټ ته وایي ما خپل کتاب پړاول شروع کړل. وایي ما له شیطان راغلو، شیطان راته وویلې، وسوسې راته راواچوله او راته یې وویلې چې مسجد کې هېڅ څوک هم نشته دی، صرف یو تی او یو دا جینۍ ده، دې سره بدکاري وکړه. الله غفور الرحیم ذات دی، لږ شانتې به جهنم کې وسوځي د دې ګناه په وجه، بیا به جهنم نه بهر ته راوځي که نه، جنت ته به لاړ شي که نه. وایي ما وویلې شیطانه د جهنم اور خو ډېر زیات سخت دی، د دې شمع دا اور ډېر معمولی دی، زه به دا چک کم که چېرې د دې شمع دا اور زه برداشت کولی شم.
نو بیا به د جهنم اورم برداشت کړی شم، خو که دا نسم برداشت کولی دا معمولی اور د جهنم اور به بیا څه برداشت کړم. وایي چې دې د پاسه مې کله ګوته کېښوه دې راله ګوته ډېره زیاته وسوځوله، نو ما وایي چې دا نشم برداشت کولی جهنم اور به څنګه برداشت کړم. وایي ما فورا وویلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان رانه وتښتېدو. وی لږ ساعت پس راله بیا رالو، بیا راته زړه کې وسوسه راواچوله چې دې جنۍ سره بدکاري وکړه، الله غفور الرحیم دی، لږ ساعت به جهنم کې وسوځې بیا به جهنم نه روځې. ما وی ورته بیا وویلې چې زه د دې شمې اور که چېرې برداشت کړی شم د جهنم اور به م برداشت کړم، او که چېرې دا برداشت نه کړم بیا د جهنم اور به څنګه برداشت کړم. وی بیا مې چې کله دې د پاسه ګوته کېښوه بیا مې وی دا برداشت نه کړی شو، ګوته یې راله ډېره وسوځوله. نو ما وی چې دا نشم برداشت کولی جهنم اور به څنګه برداشت کړم. بیا مې وی اعوذ بالله ویلې شیطان رانه وتښتېدو. وی تر سهاره پورې شیطان راته دا وسوسې راچولې په زړه کې چې دې سره بدکاري وکړه، او ما به ورسره هر ټایم به وایي ورسره دا چل کولو، په دې شمې به مې ګوته ایښوه د دې اور چې مې برداشت نه کړی شو اعوذ بالله به مې ویلې شیطان به رانه تښتېدو. بس وایي دا خبره وه پکې جنۍ ته اجازت واخلي بهر ته وځي، وخت تېرېږي دغه جنۍ چې وي دا د یو غټ نواب او غټ بادشاه لور وي، دې دپاره رشته یو بل نواب د خپل زوی دپاره رشته راولېږي چې د پلار ته ووایي چې دا ستا لور زمونږ زوی ته په نکاح کې راکړه. خو هغه بادشاهان زمونږ په شانتې نو د خپل لوریانو نه به یې تپوس کولو، زمونږ په شانتې نه چې بغیر اجازته به لور ورکوله. هغه راشي خپلې لور ته ووایي چې فلانکي نواب د زوی دپاره ستا دپاره یې رشته رالیږلې ده، وایي ستا قبوله ده که نه؟ جنۍ ورته وایي نه ما د نوابانو او بادشاهانو زامنو ته مه ورکوه، فلانکي مسجد کې یو طالب علم دی هغه تقوا ما کتلې ده، پرهیزګاري ما کتلې ده، ډېر زیات الله نه یریدونکی انسان دی، وایي زه به هغه سره نکاح کوم. نو هغه بادشاه چې وي طالب علم ته پیغام ولیکي چې وایي دلته راشه. طالب علم چې کله ځان ته راوغواړي طالب علم ته ووایي چې ستا څه خیال دی چې تا له مونږ له خپله لور هم درکو او نیمه بادشاهي هم دله درکو، نو وایي ته به یې قبوله کړي؟ طالب علم ورته وایي ټیک ته چې ستاسو خوښه ده زما هم خوښه ده، دغه لور هم ورته ورکړي په نکاح کې او نیمه بادشاهي هم ورته ورکړي. نو زما عزتمندو سوچ ورته وکړو چې دغه ټایم کې طالب علم د ګناه نه لږ شانتې ځان وساتلو، خواهش نه لږ شانتې ځان وساتلو، زنا یې ونه کړه، نو همدغه جنۍ هم ورته الله تعالی ورکا، او د دنیا ډېر زیات دولت چې نیمه بادشاهي مو ته الله تعالی ورکا. که چېرې ده ورسره دغه ټایم کې بدکاري کړې وې نو ده ته به دا بادشاهي هم نه وه میلو شوې او دا جنۍ هم به ورته نه وه میلو شوې، خو لیکن ګناه نه ځان وساتلو نو همدغه جنۍ ورته الله تعالی په حلالې طریقې سره ورکه، همیشې دپاره یې ورکه. دغه ټایم کې خو به نیمه ګنټه لګېدلې وه، زه په وخت به لګېدلې وې، زیات نه زیات یو ګنټه به لګېدلې وه، خو لیکن همیشې دپاره به نه وه او ګناه به هم وه پکې چې ګناه نه ځان وساتلو، جنۍ همیشې دپاره ورته میلو شوه او ورسره نیمه بادشاهي ورسره میلاو شوه. نو زما عزتمندو د ګناهونو نه ځان وساتو، ګناهونو نه هېڅ نه جوړېږي، ګناه د خوند دپاره ګناه نه کوو. زما عزتمندو ګناه به ختم شي، لذت به ختم شي، 10 منټه لذت پی وي، په وخت لذت پی، ولیکن د دې عذاب به همیشه پاتې شي. او د مشقت د لاسه نیکي نه پرېږدو، د دې د مشقت په لږ ساتې، ولیکن هغه چې کوم اجر او ثواب دی هغه همیشې دپاره جنت کې پاتې شي. زما عزتمندو د ګناهونه به انشاءالله ځان ساتو او هر ټایم به نیکۍ کوو، د الله ذکر به کوو، عبادت به کوو. الله رب العزت به زموږ لپاره دنیا هم ښایسته کړي، قبر به هم ښایسته کړي، حشر به هم ښایسته کړي، او جنتونو کې به الله رب العزت موږ له اوچت جنتونو کې نبي علیه السلام سره ځای راکړي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي.